طالبان وایي د نظام او د واک د ویش په تړاو به د سولې په خبرو کې بحثونه وشي او کله چې دواړه خواوې هوکړه شول او خبرې پای ته ورسېدې نو د نظام ډول جوړښت او د واک لېږد څرنګوالی به روښانه شي. دوی بي بي سي سره په خبرو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني پروني خبرو ته غبرګون وښود. ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار ته په سفر کې ویلي و د واک لېږد ته چمتو دی خو د ټاکنو له لارې چې د لومړي مرستیال امرالله صالح په خبره بیا طالبان د ټاکنو نه ویره لري. ټاکل سوې سبا په دوحه کې د افغان سولې خبرو پر اجنډا اصلي بحثونه پیل شي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست د تیر چهارشنبې ماښام مقدماتي جلسه د دواړو ټیمونو ترمنځ ونیول شو او دا پرېکړه وشوه چې د شنبې په ورځ یعنې سبا د اجنډا پر موضوعاتو باندې اساسي بحث پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي د دغې مرحلې لپاره پوره چمتووالی لري. ورباندې افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي چې د خلکو څخه استازیتوب کوي د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې ولاړ دی. خو یوې سرچینې بي بي سي ته ویلي چې د طالبانو د پلاوي ځینې غړي چې پاکستان ته تللي لا دوحې ته نه دي ستانه شوي. تر دې دمه د افغان سولې خبرو اجنډا رسما نه ده اعلان شوې خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوي یو غړی حفیظ منصور څو ورځې مخکې ویلي و چې د افغان سولې خبرو په دویم پړاو کې به د واک د ویش په اړه بحثونه وشي. په دې وروستیو کې په رسنیو کې هم د ځینو پخواني افغان چارواکو له لوري د واک د ویش او د نظام د ډول په اړه تاوده بحثونه شوي. ځینې فکر کوي چې د افغان مشرتابه له لوري دغه پرونۍ خبرې دوی ته ځواب دی خو ځینې په دې باور دي چې دا خبرې د افغان سولې خبرو له پیل نه وړاندې د چنو وهلو او ذهنیت جوړولو لپاره کیږي. که څه هم تر دې دمه د افغان سولې خبرې او شرایط بار بار یاد سوي خو تر دې دمه په افغانستان کې د جګړې میدان هم تود روان دی او جګړه لا نه ده سړه سوې. په هرات کې چارواکو ویلي و چې پرون شپه د طالبانو په برید کې د غوریانو ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان په ګډون 4 سرتیري وژل سوي دي. شازیه حیا، کابل.